اصلي مسجد چې دا په اسلامي ټولنه کې په مسلمانانو کې دا د بیت الله شریف انعکاس دی، یعنی د هغه یو بدل دی. د هر چا رصد ودې ته نه کېږي چې 5 وخته په مسجد حرم کې د بیت الله شریف په څنګ کې د الله حضور ته حاضر سي، نو بیا د هغه په رابطه باندې الله جل جلاله چې چیرې مسلمانان د خپل اجتماع دپاره یو ځای جوړ کړي، هغه حکم لري لکه هغه بیت الله شریف کې چې خلک د الله حضور ته درېږي. او اسلام کې تر ټولو اول مسجد چې د هغه د مدینې منورې مسجد ته مسجد نبوي چې ورته وایي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې له مکې مکرمې څخه هجرت وکړي مدینې منورې ته راغی، نو مدینې منورې کې یو څه وخت خو طبیعي مسله ده چې نبی علیه الصلاة والسلام میلمه و، نو د دې میلمستیا په وخت کې خو به هغه د میلمانه حرکات و، د میلمانه سکنات و چې له میلمانه سره څه کېږي نو هغه به کېدو. کوم وخت چې نبی علیه الصلاة والسلام راغی په دې مدینه منوره کې خپل ځای انتخاب کوي چې زه به دلته اوسېږم. د نبی علیه الصلاة والسلام په دې ټولو کار وکړي. اولین کار دا و چې نبی علیه الصلاة والسلام د مسجد بنا وکړ. هغه بني نجار قبیله یو کورنۍ ده، هغو ته چې نبی علیه السلام راغی، د دې سره د نبی علیه الصلاة والسلام یو قسم قرابت هم و، دا یې ماماخیل و، انا یې د دغو خلکو څخه و. نو بیا نبی علیه الصلاة والسلام ویل چې زه به دلته اوسېږم. بیا د هلته د ابي ایوب انصاري رضی الله عنه د دې د کور سره نږدې یو باغچه غوندې ځای و، یو څه د خرماو درختې کې ولاړې وې، څه زاړه پخواني قبرونه هم پکښې وو، یو څه 2-3 د نړېدلې خونې وې، دیوال پر راګرځېدلی و، دا یو باغچه غوندې ځای و. نبی علیه الصلاة والسلام دوی ته وویل چې دا د چا ده؟ دوی ویل دا زموږ په دې نجار قبیله کې یو 2 ځوانان دي د هغو. نبی علیه الصلاة والسلام ویل دا دې پر ما خرڅ کړي، دلته زه مسجد جوړوم. نو بیا یې هغه هلکان را وغوښتو، هغو ته وویل چې داسې د نبی علیه الصلاة والسلام په کار دی، موږ د الله د رضا دپاره هبه کړی ده، موږ یې قیمت نه غواړو. تر دغې اندازې مسله خو په حدیث کې سته، داسې وروسته نبی علیه السلام په روپو واخیستی که پر هغه هبه پاته شو، دا نو بیا الله ته علم سته. نو نبی علیه الصلاة والسلام اول کار د مسجد شروع کړ چې دلته زه مسجد جوړوم، او په داسې اندازې شروع کوي چې خلکو خو هم کار کاوه. په دې مسجد کې نبی علیه الصلاة والسلام په خپله هم کار کړی دی. د دې مسجد په جوړېدو کې نبی علیه الصلاة والسلام په خپله هم د کار کې برخه اخیستې ده، ځکه دا یو مقدس خدمت ده، یو بهترین خدمت ده، الله ته خوښ خدمت ده، الله ته منظور خدمت ده. نو ځکه نبی علیه الصلاة والسلام هم په ډېر رغبت باندې، په ډېر شوق باندې په دې کار کې برخه واخیسته څو چې دا مسجد جوړ شي. د مسجد کې یو کار خو دا و چې خلک به را جمع کېدو، را ټولېدو، بل لمونځ به په جماعت سره کېدی. دا ټولو مساجدو کې هر ځای چې مسجد جوړي، امام لري، اذان کې کېږي، لمونځ په جماعت کېږي. د دې په څنګ کې دا یوازې مسجد هم نه و، دا یوه مدرسه هم و، یو خاص ځای و. اوس هم حاجیان صاحبان ورځي، هغه پخواني د نبي علیه الصلاة والسلام مسجد ته نږدې د اصحاب الصفه و ځای چې ورته وایي،
دلته کې به بیا طالبان اوسېدو د درسګاه کې به حاضر وو ټوله ورځ که به هره واقعه پیښېده که به نبی علیه صلات وسلام د قرآن کریم درس ورکاوه خلکو ته دوی به په هغه کې حاضر کله که به د جهاد یو تقاضا پیښه سوه بیا دغه د اصحاب صفه چې ورته وایي دا د مسجد خلک یعنی په اصطلاح سره د نبی علیه صلات وسلام د مدرسې طالبان که به د جهاد یو تقاضا پیښه سوه دوی به ولاړو جهاد ته چې له جهاده به رالو بس دغه مسجد کې کور و بل ځای کور نه درلودی دا مسجد کې به اوسېدو قرآن به زده کاوه د پیغمبر علیه صلات وسلام احادیث به زده کول دی طالبانو کې دا 400 کسه طالبان په شاوخوا کې وو کله به 400 کله به تر هغه څه کم سو کله به تر هغه څه زیات سو کله به څه تقاضا پیښه سوه دوی به یو خوا ته ولاړو بیا به کم وو کله به نور میلمانه له یو خوا رالو له دوی سره به اوسېدو بیا به یو څه ډېر وو دا 400 په شاوخوا کې د دوی تعداد و دلته اوسېدو او د دغه دپاره اوسېدو چې دین زده کړي علم حاصل کړي نو هغسې وهم سو د دغه مسجد په مشهورو طالبانو کې ابو هریره رضی الله عنه یو صحابي دی 4 کاله د نبی علیه صلات وسلام په دې مدرسه کې تیر کړي دي 6 کال کې راغلی ده د هجرت پر 10 کال نبی علیه صلات وسلام وفات سو 4 کاله د تیر نور داسې مشهور څوک په دې اصحاب صفاو کې څه مشهور نه دي راغلي دغه یو طالب ابو هریره رضی الله عنه دا ډېر شهرت لري د جراویانو د محدثینو چې څونه محدثین صحابه دي په ټولو کې د ابو هریره رضی الله عنه روایات زیات دي تقریبا تر 4000 زیات پورې د ابو هریره رضی الله عنه روایات رسیږي چې احادیث نقل کړي دي د دین دپاره یې داسې کار کړی د سننم د احادیثو په کتابو کې تر هر صحابي د ابو هریره رضی الله عنه نقل د هغه روایات زیات دي بلکې د قیامت ورځې پورې به دغه د چې کوم علم حاصل کړی د نبی علیه صلات وسلام د امت دپاره یې په سینه کې ساتلی د بیا یې په امت کې خپر کړی دا به د قیامت د ورځې